بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې د سیمډي له لارې یو ډرایو هایډ او یا ان هایډ کړو؟ نو د دې لپاره راځو دې سپیسي اوپن کوم. ما سره دی ای ډرایو. زه غواړم چې دا د سیمډي له لارې هایډ کړم. نو دې لپاره راځو سټارټ مینو رایټ کلیک کوو او کمانډ فرام از اډمن رن دا به یې کوو. دې نه بعد دلته ولیکو ډیسک پارټ دا به انټر. دې نه بعد لیکو چې لیست واډیو مونږ سره دا ای ډرایو چې دی دا 0 واډیو کې نمبر یې 0 دی. نو دې ځای نه چې دا سلیکټ کوم، سلیکټ واډیو 0. که چېرې په مثال بل ډایو ډي ډرایو وي د هغې 3 دی نو هلته به 3 دا به انټر. واډیو 0 از د سلیکټډ واډیو. اوس ګورو چې دا سلیکټ شوی دی که نه. لیست واډیو دا سټار رامړه دی او اوس سره چې دی ای ډرایو سلیکټ شوی. اوس دلته لیکو ریموو رایټر ای. دا د ای ډرایو چې کوم دی دا ریموو کړو. This part successfully removed the drive filter or mount effect. So راځو کمپیوټر ته. موږ سره ای ډرایو چې دی هایډ نشو کېدلی. بس دا کلوز هم کړو، دوباره دې سپیسي اوپن نشو کېدلی. غواړو چې شوی کړو نو بیا راځو دلته لیکو assign later e. ای ډرایو ریموو کړی و لیټر هم دا ای بیرته انټر. This part assign the drive filter or mount point. راځو دې سپیسي اوپن کوو، ګورو چې آیا زموږ ډرایو بېرته راغلی که نه. بېرته شو زموږ ډرایو. نو دې له لارې موږ کولی شو چې یو ډرایو هایډ او یا ان هایډ کړو.